د ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په قرآن کریم کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دی، چې دا یوه عامه قاعده ده. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمای من یعمل سوءا یجز به، څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به ورته سزا ورکول کیږي. د الله رب العزت د دې وینا په تفسیر کې امام قرطبي رحمه الله لیکي د جمهور علماو نظر دا دی چې د آیت لفظ عام دی، کافر او مؤمن دواړه به د خپلو بدو عملونو له امله سزا ویني. نو د الله رب العزت دغه سنت هر فرد، هر امت او هرې ډلې ته شامل دی او ټول خلک یې په وړاندې سره برابر دي. او علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې د مسند احمد په حواله باندې ځینې مرفوع احادیث ذکر کړي چې خلاصه یې دا ده دغه مصیبتونه به په دنیا کې وي. په دنیا کې چې چاته کومه سزا ورکول کیږي هغه به د خپل عمل په سبب وي. مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي او الله رب العزت ته چې کم خلک ډیر نږدې وي د هغوی بدی آخرت ته نه پاتې کیږي، بلکې له دنیوي مصیبتونو، رنځونو او ستونزو سره مخ کیږي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې سپک ولاړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابن ماجه حدیث ده ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، بېشکه بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای إني لأحسب الرجل ينفي العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. بېشکه زه دا باور لرم چې یو سړی به په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې زده کړی وي. او امام غزالی رحمه الله فرمای په دې پوه شه چې هیڅ یو بنده ګناه نه کوي مګر دا چې د زړه مخې توریږي. که نیکبخته وي نو دغه توروالی په ظاهر د څیرې باندې راښکاره شي او که بدبخته وي نو هغه پټ شي تر دې چې په ګناهونو کې نور هم ورډوب شي او د دوزخ مستحق وګرځي. د ګناهونو په وجه په دنیا کې د آفتونو په اړه ډیر احادیث او د سلفو ویناوې راغلي دي، لکه فقیري، مریضي او داسې نور آفتونه. بلکې په دنیا کې د ګناه له سپیریوالي څخه دا هم ده چې له هغې وروسته ګناهګار د ګناه رنګ او صفت واخلي نو که بیا دی په کوم ازمیښت او مصیبت کې اخته شي هغه به سزا وي چې له ښې روزي څخه یې محرومېدل هم په همدې سبب وي. او که بدبختي یې زیاته شي او بیا په دغه صورت کې کوم نعمت ورکول کیږي نو هغه به استدراج وي چې الله به رب العزت به د دغسې نعمت د شکر ایستلو توفیق نه ورکوي او د ناشکري سزا به یې وګوري. او د اطاعت کوونکي بنده د اطاعت ګټه او برکت دا دی چې هر نعمت او ورکړی د اطاعت بدلوي چې بیا د هغې د شکر ویستلو توفیق د الله رب العزت له طرفه ورکول کیږي. همدارنګه د نیکبخته انسان هر مصیبت او تکلیف د هغه د ګناهونو کفاره ګرځي او الله رب العزت به یې په درجو کې زیاتوالی راولي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی په دې کتاب کې د ګناهونو ګڼ شمېر دنیوي او اخروي خطرونه او تاوانونه د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو او د سلفو د ویناو او تاریخي پیښو په رڼا کې څیړلي دي چې زه به یې ځینې تاسو ته په لنډیز سره وړاندې کړم. اول، له علم څخه محرومتیا. علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت د بنده په زړه کې اچوي خو ګناه دغه رڼا مړه کوي. کله چې امام شافعي رحمه الله
د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لست په مجلس کې کیناست نو د هغه د پوهې پوروالي هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته وویل انی ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. امام مالک صاحب ورته وایي زه وینم چې الله رب العزت ستا په زړه کې رڼا اچولې ده نو هغه د ګناهونو په تیارې سره مه مړه کوه. نو که یو طالب چې د الله رب العزت دین زده کوي یا یو عالم چې د الله رب العزت دین یاد کړی که هغه تقوا اختیار کړي د ګناهونو نه ځان وساتي الله رب العزت به د هغه علم کې لا زیاتوالی راولي الله رب العزت به د هغه معلومات لا پسې ډیر کړي. خو که خدای مکړه دا طالب او دا عالم چې د الله دین یاد کړی دی تقوا اختیار نه کړي ګناهونو ته لاس اوږدوي الله رب العزت به یې د هغه ورکړلي علم نه محروم وګرځوي.